الحمد لله المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، ثم الصلاة والسلام على خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د افغانستان اسلامی امارت د علومو اکاډمۍ د فتح د ماښام علمی او فرهنګي ناسته کې تاسو ټولو قدرمنو دوستانو، میلمنو او استادانو ته ښه راغلاست وایو. زموږ دغه ماښامنۍ پروګرام دوه برخې لري. لومړۍ برخه ویناوال دي او دوهمه برخه مشاعره ده. نو د دې په خاطر چې زمونږ دغه ناسته له برکتونو او ثوابونو څخه ډکه شي، قاري صاحب حافظ مطیع الله ته په خورا درنښت بلنه ورکوو چې د قرآن عظیم الشان د څو مبارکو آیاتونو په تلاوت یې پیل کړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري الكتاب ولا الإيمان ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما نورا نهدي به من نشاء من عبادنا
صراط مستقيم. صدق الله العظيم. دستورو تڼۍ توی د سحر څیرې ګریوان خورا په غرو رغو کې اذانګده د اذان قاری په لغړن ترنم وایا رحمان چې زړونه لامبوزن سي په څپو کې د ایمان آخر به په لاس درسي رڼا توره لکه لمر آخر با پلاس درسی رڼا توره لکه لمر د ستورو په نیزو وها تیارې د کفرستان له صدقه یوه وشکه بې بها د بې بها تر در تر مرغلرو تر یاقوتو تر مرجان بیمار یما بیمار یما بیمار د بیلتانه لږ جوړه کړه لږ جوړه ذایقه مې په النخل والرمان. له قاري صاحب مطیع الله څخه ډیره مننه کوو، جزاک الله خیر. اوس هم د پرانستونکې وینا لپاره د علومو اکاډمي د طبعي تخنیکي علومو د برخې مرستیال شیخ الحدیث مولوی امیرجان ثاقب صاحب ته بلنه ورکوو چې دریځ ته تشریف راوړي او خپله وینا درنو ګډونوالو ته وړاندې کړي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين لا يخافون لومة لائم وعليهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. چه خوش باشد که بعد از انتظاری به امیدی رسد امیدواری. چه خوش باشد که بعد از انتظاری به امیدی رسد امیدواری. رفیقا بعدها خوردند و رفتن تهی خمخانها کردند و رفتن.
رفيقا بعدها خردا درفتا تهي خمخانها كردا درفتا. ډیرو محترمو معززو قدرمنو علماء کرامو دانشمندانو استادانو په تالار کې موجودو کسانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د درېیمې کلیزې د فتح په مناسبت د فتح د ماښام تر نامه و تر عنوان لاندې زه د اکادمي علوم د امارت اسلامي افغانستان د رهبرۍ په نمایندګي جناب امیر المؤمنین شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا هبت الله اخونزاده صاحب حفظه الله ته او د امارت اسلامي افغانستان محترم کابینه ته، علماء عظام ته، مجاهدین ته، د مجاهدینو ورثه ته او د شهیدانو کورنۍ ته او ټول افغان شازلمو ته او ټول افغان غیور ملت ته او ټول هغو قشرونو قوتونو ته چې هغه د امریکا او د ناټو په ماته کې خپله همکاري نه ده سپمولې، په سر او په ژبه او په لاس او په مال او په قلم یې جهاد کړی ده. د افغانستان نرو ښځې په دې کار کې څه شریک دي. ټولو ته د فتح مبارکي وایم. ازادي مو مبارک شه، ازادي مو مبارک شه، ازادي مو مبارک شه. عزیزانو، حریت او استقلال نه تنها د انسانانو خوښ ده، حریت او استقلال د تماما حیواناتو خوښ ده، حریت او استقلال د هوا د مرغانو خوښ ده، حریت او استقلال د ځمکې د ټولو حیواناتو خوښ ده. حریت او استقلال دا د سرونو قرباني غواړي. ملتونو ته، قومونو ته، خصوصا ویښو قومونو ته چا د حریت او د ازادۍ مډال په تحفه کې نه ده ورکړی. هر ویښ قوم، هر باغیرته قوم، هر باضمیره قوم او هر هغه قوم چې هغه په خپلو رګونو کې د حریت و د استقلال وینه لري، هغو خپله وینه خپل سرونه نذرانه کړي او د ازادۍ د ناوې شال ته یې قرباني کړي او بالاخره یې خپله ازادي په نره توره باندې اخیستې ده. الله پاک دې دا فتحه مبارکه کړي. یوې خبرې ته ډېر خفه یم. حضرت علامه سید جمال الدین افغان رحمه الله یوه خبره کړې ده، وایي د انقلاب ګټونکي انقلاب نشي خوړی. ساجد صاحب وایي د انقلاب ګټونکي انقلاب نشي خوړلی. نن فتح ستا، الحمدلله ازادي ستا، خو هغه شازلمي نسته چې د چا په وینو باندې موږ تاسو ته ازادي خدای پاک را نصیب کړې ده. کاشکې چې هغه شازلمي هم له موږ سره موجود وای. سید جمال الدین افغان رحمه الله لیکي چې قانون دا ده چې د فتح او د ازادۍ شازلمي خپل سرونه د ازادۍ په ګټلو کې بایلي. کوم کسان چې پاته شي هغو ته فتح او ازادي په لاس باندې ورسي، هغه داسې پېښه وي چې کله کله د فتح ګټل وزیر صاحب ډېر وخت اخلي. نو هغه 20 کاله 25 کاله 30 کاله که یو سړی په 20 کلنۍ د زندګۍ کې مبارزه شروع کړي او 30 کاله دی مبارزه وکړي، د 50 کلو بعد انسان هغه د ژوند هغه د خوند اخیستلو وخت ټول ختم وي. یا مثلا دغه تحریکونه په دنیا کې داسې راغلي دي د ازادۍ چې د ازادۍ له ګټونکو سره خلک بیا تقریبا ډېره وفام نه کوي. الله دې موږ داسې نه جوړوي. په یو نوم په بل نوم یې له صحنې باشي. نو ځکه د فتح ګټونکي د فتح ثمره نشي خوړلی. کمال په څه کې ده؟ کمال په دې کې د دوستانو چې د فتح د ازادۍ ګټونکو خپل سرونه نذرانه کړو او د خپل وخت تاریخ یې د خپلو سرونو په وینو باندې جوړ کړو او هدف یې نو دا وي چې آینده نسلونو ته د هغه د فتح اثرات پاتې شي. موږ تاسو ته لله الحمد فتح په لاس راغلی.
اما د دې کور سمبالول د دې کور جوړول خو ډیر مشکلات په مخ کې لري او ډیر مشکلات غواړي دغه مشکلاتونه چې موږ تاسو ټول حل کوو کېدای شي دغه انقلاب ګټونکي بیا په سر د ځمکه نه وي د افغانستان په ملت باندې الله جل جلاله رحم وکړو دلته په مجلس کې جناب تاریخ پو سر محقق زدران صاحب ناسته زموږ یو ډیر لوړ شخصیت یو عالم په مجلس کې دا خبره وکړه چې د افغانستان په د 8 یا په 9 پیړۍ کې یعنی په د 800 یا په 900 کال کې د افغانستان خلقو ته الله جل جلاله داسې رهبري نه ده ورکړې لکه اوس لله الحمد امارت اسلامي افغانستان رهبري ده د امارت په لوړه سویه ملګری تر دفتر یې بیبان خوښ ده تر نږدې بیبان یې لرې بیبان خوښ ده او تاسو اکثریت پیژنئ چې دا ټول په عمر باندې ډیر لوړ کسان دي خو یو ورځ له بدخشان مصاحبه کوي هلته په سړک باندې ولاړ یو بل ورځ له غزني چې مصاحبه کوي بل ورځ یې له هرات کوي بل ورځ د سرحدات وزیر صاحب محترم له پامیر غږیږي د افغانستان په تاریخ کې د پامیر سرته د افغانستان د کابینې وزیران د قتل جناب زدران صاحب وجود لري د امارت مشران لله الحمد د صحت او د قبایلو د چارو مسؤلینو وزیرانو معاونین هغه دی لوړ پامیر سر ته وختل زما وقبر ته د لوړ پامیر ډبره راوړه تر کلمه لاندې پروګرام افغانستان ولیکم د ګران افغانستان داسې ورهبري الله نصیب کړی ده چې موږ په تیرو 900 کالو کې یا په 1000 کالو کې داسې مثال نه لرو الله پاک دغه نعمت موږ تاسو له سره څخه نه اخلي د افغانستان د خلقو زوریدل کړیدل د افغانستان د خلقو هجرتونه د افغانستان د خلقو مشکلات د هغوی چې سرمایه ختمې شوې د هغوی چې ځمکې له مابین ولاړې هغوی چې اولادونه قرباني کړو هغوی چې ځانونه او رواجونه قرباني کړو هغوی چې خپل کلی کور او مسجد ته لاس ورکړو او 3 کاله یا 4 کاله یې دغه د اور په لمبو کې ګزاره وکړه ان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا په هرو تیارو پسې سپېدې شته تورې شپې چې کله ولاړې شي قانون دا ده چې دغه له شانه بیا روڼ سحر راځي سپینې سپېدې راځي لله الحمد الله جل جلاله د تورو تاریکو هغه تور تمونه هغه تور زولنی هغه تور باګرامونه هغه تور هلیکاپټرونه هغه تور کرغړن جپان د افغانستان له سرزمینه ورکو افغانستان په ټول د تاریخ کې داسې استقلال نه ده ګټلی داسې مستقل خلق الله نه دی راوستی لکه نن زمان چې الله جل جلاله د افغانستان رهبري ته ورنصیب کړي په تیرو 600 کاله وایم که 400 کاله وایم که 1000 کاله وایم په دومره وختونو کې د افغانستان رهبري سوچه د علماو په لاس نه ده ورغلې په تیرو معاصرو 400 کلونو کې یوازې یو ملا چې د مدرسې ملا و 4 کاله یا 5 کاله حضرت امیر المؤمنین مرحوم رحمه الله ملا محمد عمر مجاهد واقدار د ملک جوړ شوی دا هغه هم سره له ډیرو ستونزو سره له ډیرو جنګونو بیا د وخت خلقو کله هم د منبر او کله هم د محراب کس او د محراب وارث د حکومت واګو ته نه ده پرېښی خبرې نه اوږدوم الله جل جلاله دې د موږ تاسې په امیر المؤمنین او د کابینې په ملګرو په رهبرۍ او په ټولو تکړه شاه زلمیانو ورحمیږي الله دې د افغانستان د غیور ملت له سره دغه عظیمه هستی دغه مخلصه هستی چې هغه په عرفات کې یو ځای کېږي او د خپل ملک لپاره دعا کوي په عرفات کې د وزیرانو په سطح هلته ټولنه جوړیږي او هلته د خپل ملت لپاره د خپل هر ادارې لپاره د خپل ګوټ لپاره د خپل فرد لپاره د وزیرانو او د رئیس جمهور په سطح باندې دعاوې کوي جناب ملا برادر اخوان الله جل جلاله د دراز عمر ورکړي هغه چې کله له بندیخانې را خلاصېدو دا ډېره عجیبه خبره ده پاشا صاحب هغه ملګرو ته ویلو چې که د ما په سر باندې د افغانستان د حریت و د استقلال سودا سوي خدا نه خواستم زه په بندیخانه باندې خوښ یم زه داسې خلاصون له بندیخانې نه خوښوم چې د ما په سر باندې د افغانستان استقلال له لاسه تللی داسې به څوک وکړي د دې ملک د سرنوشت او د دې ملک د سرنوشت سازۍ په خاطر باندې
په موږ تاسو باندې هغه کرغېړن هغه تورتمونه او هغه زولنې ستړي شوې چې سړی د باګرام د ګوانتانامو نوم اخلي نو سړي ته قی ورځي نو بېشکه چې سختۍ وپسې اسانۍ سته نن لله الحمد د افغانستان خلقو ته الله تعالی اساني نصیب کړې ده یو وارې بیا ټول مجلس ته او له دغه میکرافون او له دغه دریزه د افغانستان ټولو غیرتي قومونو وګړو د افغانستان ټولو غیرتي قهرمانانو مجاهدینو ولسونو ته د څلرویشتم د اسد د فتح د دې لویې ورځې په ویاړ درنه او د زړه له کومې مبارکي وایم مبارک مشه مبارک مشه مبارک مشه عبدالرحمن جانی رحمه الله شعر سے ما ترجمه کو چه خوش باشد که بعد از انتظاری به امیدی رسد امیدواری موږ ډیر وخت د ازادۍ په فکر کې وو لله الحمد له ډیرو کړاوونو هر شی دا قانون ده چې سړی په تکلیف باندې پیدا کړي هر شی ډیر خوږ وي که چېرته تا ته سره زر او شهد هم څوک مفتر کړي خو ته قدر نه کوي ځه مفتر هغه ته څه پیسې خو مې نه دي تللې په دغه ازادۍ د موږ سرونه تللي دي په دې مو ناموس ولاړ په دې مو وطن له لاسه ورکړی په دې باندې بدن غړي له لاسه ورکړو الله جل جلاله دې دا فتح مبارکه کړي زه نور میکروفون قدرمنو علماء عظامو خپلو مېلمنو ته پرېږدم او دغه یو څو کرښې مې یو څو ویناوې مې صرف د تاسې دي راتلو په پار باندې وکړي د تاسې راتله دې مبارک وي قدمونه مو قبول کور مو ودان اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم دریم کال د استقلال دی مبارک وی خو غزان دورک بلال دی مبارک وی د سروینو په قیمت مو ورته د وطن د لیلا شال دی مبارک وی د نړۍ ستر امپراتور مو پملا مات کړ د دجال د پوزوال دی مبارک وی د تفریط او د افراط خبرې لاړې سپین قانون د اعتدال دی مبارک وی ارګ مو بیرته د توحید د کلمې شو لوی کرم د ذوالجلال دی مبارک وی لبمبار او لچاپو مولس خلاص دی ژوند لمینی مالا مال دی مبارک وی عرفانی جشن په مینا باندې لمانځو د حریات د امن حال دی مبارک وی عرفانی جشن په مینا باندې لمانځو د حریات د امن حال دی مبارک وی ساجد ارزی چې خپل مکړو تندې مبارک راموړه مونږ ته ازادي مبارک د اسلامي امارت ځوانو ظلمو تاسو ته زلزله دی وی مبارک ارزی چې خپل مکړو تندې مبارک راموړه مونږ ته ازادي مبارک
د اسلامي امارت ځوانو زلمو تاسو ته زلزله دی وي مبارک تاسو چې سپر کړلې لمبو ته سینې د کړاوونو تورو شپو ته سینې نه په زندان مو شولو مات عزمونه نه په چا راغلاس له مرګي مبارک ارزي چې ښکل مو کړو تندي مبارک راموړه مونږ ته ازادي مبارک د اسلامي امارت ځوانو زلمو تاسو ته زلزله دی وي مبارک د ظلم زور خونې مورانې کړلې د هر سر زور خونې مورانې کړلې د رب نصرت در سره ملو چې مو مات کړلو امپراتوري مبارک ارزي چې ښکل مو کړو تندي مبارک راموړه مونږ ته ازادي مبارک د اسلامي امارت ځوانو زلمو تاسو ته زلزله دی وي مبارک ولسا ورکړی د خوښیو غېږې د دغه سترو خوشحالیو غېږې ستاسو د کلي څڼې ور طالب جان میدان ګټلی د سیالي مبارک ولسا ورکړی د خوښیو غېږې ته ازادي مبارک د اسلامي امارت ځوانو تاسو ته زرزربان شهیدا شدی قبول قربانی مبارک څنګه ځواني پرې ایرا کړې د ژوند خوښي پرې ایرا کړې چې خپل مکړو تندي مبارک راموړه مونږ ته ازادي مبارک د اسلامي امارت ځوانو زلمو تاسو ته زلزله دی وي مبارک د اسلامي امارت ځوانو زلمو تاسو ته زلزله دی وي مبارک ختلی د ضیاء الحق ارمانا د سپین بد راموړه مونږ ته ازادي مبارک د اسلامي امارت ځوانو زلمو تاسو ته زلزله دی وي مبارک د اسلامي امارت ځوانو زلمو تاسو ته زلزله دی وي مبارک ارزي چې خپل مکړو تندي مبارک راموړه مونږ ته ازادي مبارک د اسلامي امارت ځوانو زلمو تاسو ته زلزله دی وي مبارک د اسلامي امارت ځوانو زلمو تاسو ته زلزله دی وي مبارک غربت چې د پښو کې شرنګولي زنځیرونه ما هم د زړه هوس ته اچولي زنځیرونه للر کلی براولي سرزوري لاس تړلي للر کلی براولي سرزوري لاس تړلي د کلی څڼې ورو پسې وړي زنځیرونه د کلی
څڼې وړو پسې وړي ځنځیرونه. له خالد وفا او ساجد صاحب څخه مننه کوو چې ښکلی ترنم یې وړاندې کړ. اوس هم د پوهنې وزارت مرستیال مولوي صبغت الله وسیل صاحب ته د وینا لپاره بلنه ورکوو چې دریځ ته تشریف راوړي. الرحمن الرحیم. د امریکایي یرغلګرو د ماتې په ویاړ دا وطن د یرغلګرو هدیره ده، د شرق غرب لښکرو هدیره ده. دلته ډېرو کبرجنو سلګۍ وکړې، دلته ډېرو کبرجنو سلګۍ وکړې، دا هېواد د مغرور سرو هدیره ده. د نړۍ امپراتورۍ پکې سرکوب شي، دا د مستو ښکرورو هدیره ده. د نړۍ امپراتورۍ پکې سرکوب شوې، او دا د مستو ښکرورو هدیره ده. د بچو د مکناټن ګرګین وارسا او د ناټو د زورورو هدیره ده. د بچو د مکناټن ګرګین وارسا او د ناټو د زورورو هدیره ده. او دلته ایل شول ډېر یاغي باغي پوځونه، دا د سترو ستمګرو هدیره ده. د احرارو ظلمو کور افغانستان مو، د احرارو ظلمو کور افغانستان مو، د غلامو بې باورو هدیره ده. د جهاد پاکه چانټه منصور درمانه، د جهاد پاکه چانټه منصور درمانه، د جابرو د ککرو هدیره ده. د جابرو د ککرو هدیره ده. زړونه ډک دي له خوښیو، د ظلمو انداز بدل دی، ورنه اورو غږ د فتحې د شپېلۍ اواز بدل دی. زړونه ډک دي له خوښیو، زړونه ډک دي له خوښیو، د ظلمو انداز بدل دی، ورنه اورو غږ د فتحې د شپېلۍ اواز بدل دی. سور گلاب دی په شلمه کې تر شمشاد پامیرار، سور گلاب دی په شلمه کې تر شمشاد پامیرار، محدود نه تر میرابا، محدود نه تر میرابا، مولا جان راز بدل دے،
ورنا اور غږ د فتحې د شپېلۍ اواز بدل دی محدود نه تر محرابه محدود نه تر محرابه مولا جان راز بدل دی ورنا اور غږ د فتحې د شپېلۍ اواز بدل دی لارو بر بد پاور ده یا قربان نغمې غږیږي لارو بر بد پاور ده یا قربان نغمې غږیږي سلټکر دی قربان شه سلټکر دی قربان شه ډول بدل دی ساز بدل دی ورنا اور غږ د فتحې د شپېلۍ اواز بدل دی زړونه ډک دی له خوښیو زړونه ډک دی له خوښیو د ظلمو انداز بدل دی ورنا اور غږ د فتحې د شپېلۍ اواز بدل دی نیم پلو له مخه واخله ستړی ستړی مسافر یم نیم پلو له مخه واخله ستړی ستړی مسافر یم ازادي غرور دې بس کړه ازادي غرور دې بس کړه حسن بل دی ناز بدل دی ورنا اور غږ د فتحې د شپېلۍ اواز بدل دی زړونه ډک دی له خوښیو زړونه ډک دی له خوښیو د ظلمو انداز بدل دی ورنا اور غږ د فتحې د شپېلۍ اواز بدل دی د تنغواکې لمبه کړې یرغلونه پکې وسول یا الله الله د تنغواکې لمبه کړې یرغلونه پکې وسول د تنغواکې لمبه کړې یرغلونه پکې وسول چې باروت ته وویځانه د اتل سرباز بدل دی چې باروت ته وویځانه د اتل سرباز بدل دی ورنا اور غږ د فتحې د شپېلۍ اواز بدل دی زړونه ډک دی له خوښیو زړونه ډک دی له خوښیو د ظلمو انداز بدل دی ورنا اور غږ د فتحې د شپېلۍ اواز بدل دی هر کله د کوي راشه لمدورک جانانا هر کله د کوي راشه لمدورک جانانا د وصال خوږه مسکا شه د وصال خوږه مسکا شه د وصال اعزاز بدل دی ورنا اور غږ د فتحې د شپېلۍ اواز بدل دی زړونه ډک دی له خوښیو زړونه ډک دی له خوښیو د ظلمو انداز بدل دی ورنا اور غږ د فتحې د شپېلۍ اواز بدل دی ورنا اور غږ د فتحې
د شپېلۍ اواز بدل دی ورته مې هم ټول خپل شیان وښودل هم مې د کوریزې او ګلان وښودل ورځ شوله تېره پسې شپه راغلله ورځ شوله تېره پسې شپه راغلله او موږ کره ترور لور مېلمنه راغلله ما او ترور لور به مې مستی کوله خپل منځ کې موږ به خوشحالي کوله ایښې مو سر نه و بالښته پورې او د شپې موږ ډېر ناستو ناوخته پورې نیا او نیکه سره په جمع ناستو سره راټولو ټول بېغمه ناستو ناڅاپه کښېنه څو جازونه راغلل شپه کې بدرنګ اوازونه راغلل دې کې یو درس شو زموږ چم ولګېد زموږ جومات باندې یو بم ولګېد ډیوه شوه مړه یوه تیاره خوره شوه او مور مې په موږ باندې خوره وره شوه لږه شېبه وروسته ګولۍ پرېوته او رسا زموږ په بلۍ پرېوته ما یو څو غلي اسویلي واورېدل د کور د غړو مې زګېروي واورېدل وروسته مې بیا څه اورېدلي نه دي او په سترګو هېڅ څه مې کتلي نه دي ډېره موده بیا په روغتون کې وما په هوښ کې نه وم په جنون کې وما چې زه په خود شم پلار او مور مې غوښته کمکی ورور جان او کمکی خور مې غوښته څنګ کې نیا جان او بابا مې نه و د کورنۍ یو کس تر خوا مې نه و لاس اچوو مې زما لاس قطو مکمل ټول سنګل کې پاس قطو یوه مې سترګه او بله پښه مې نه وه هغه پخوا اخیسته څېره مې نه وه اوس مې د پلار د ورونو کور کې اوسم زه مې د خپل د ترونو کور کې اوسم دوی زه تر اوسه دوکه کړې وم زه یې بې حده خفه کړې وم ما له یې ویل ستا پلار او مور ژوندي دي ویل ستا ټول غړي د کور ژوندي دي خو خپله ماته هغه شپه یاده شوه وراله هغه سخته شېبه یاده شوه پخپله پوه شوم چې څه مې نشته د کورنۍ لویه واړه مې نشته ورو مې هر چا باندې قدر کم شو مرګ غواړم خدای نه نور مې صبر کم شو په ژوندانه مې تنګه شوې ما وګورئ څه بدرنګه شوې ما په ماشومتوب کې پام سا ګرځما یې مړنده د بل په شا ګرځما ما چېرته دښتې او میرې ته یوسئ ما د خپل کلي هدیرې ته یوسئ مرګ ته د تللو ماته چل نه راځي د ځان وژلو ماته چل نه راځي د خویندو ورونو خواته تلل غواړم مور سره څنګ کې خښېدل غواړم اوس وایه نه یم اوبال پرهیزه دردمن شاعره شګیوال پرهیزه مننه شګیوال څخه مننه چې ډېر دردناک تمثیلي نظم یې وړاندې که د رنګ لمنه کړه راټوله کډه دلته راوړه غره لمنې نه غاټوله کډه دلته راوړه او خوب مې لیده چې ستاسې چم نه جنازه ووته شپه مې شوګیره کړله ټوله کډه دلته راوړه اوس هم ښاغلي صداقت نیازي ته بلنه ورکوو چې راشي او تاسو سره خپل شعر شریک کړي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ټولو عزیزانو مشرانو خدای تعالی دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ د صحت او د عافیت جامې پر تن ولرئ دغې مبارکې فتح مبارکي تاسو ټول ته وایم
راځم خبرې ډېره نه کومه چې د یو نوي ژوند د آغاز وکړه راجګ شه ته راواخله څو سپېڅلي قدمونه د یو نوي ژوند د آغاز وکړه راجګ شه ته راواخله څو سپېڅلي قدمونه د منزل اوږدې اوږدې لارې مو وهلي پناه کړي مو تر شا دي جګ جګ غرونه د منزل اوږدې اوږدې لارې مو وهلي پناه کړي مو تر شا دي جګ غرونه ازادي مو د سرو وینو په بدل وه ترې قربان مې کړو بلا بلا سرونه ازادي مو د سرو وینو په بدل وه ترې قربان مو کړو بلا بلا سرونه ارمانونه امیدونه د کړه خاورې څه دې وریبل دا سوي سوي زړونه ارمانونه امیدونه د کړه خاورې څه دې وریبل دا سوي سوي زړونه ساجد صاحب که همداسې وو همداسې سره جوړو تر ګریوان به مو بیا نه راځي لاسونه که همداسې وو همداسې سره جوړو تر ګریوان به مو بیا نه راځي لاسونه تجربه له تجربو نه را حاصل کړئ خویدلی مو تر مخ لوی قدرتونه یو ملنګ لکه خامار په سنګر پروت دی نه مني د چا اختار او نه ګواښونه یو ملنګ لکه خامار په سنګر پروت دی نه مني د چا اختار او نه ګواښونه د یو چا د نالیدلې مینې زور و ورته یې وویستلو ټول واړه غاښونه د یو چا د نالیدلې مینې زور و ورته یې وویستلو ټول واړه غاښونه زما غمجنې عزتمنې قدرمنې خاورې بیا دې راوامه وړه په دا سپینه لمنې خاورې سل واره ښه د دردونو تکلیفونو لاندې غلامه مه د هیڅ چا د قدمونو لاندې زما غمجنې عزتمنې قدرمنې خاورې بیا دې راوامه وړه په دا سپینه لمنې خاورې سل واره ښه د دردونو تکلیفونو لاندې غلامه مه د هیڅ چا د قدمونو لاندې زه دې په اور وسوځم تا نه دې لوګی لوګی شم ته دې پر ځای وې زه دې ځای په ځای شم حلال حلال مې کوي چاړه مې په مرۍ راکش کوي پر ما یې خور کوي پر ما شال د ازادۍ راکش کوي چې بې وادې شومه تړونه خیر دی ما وبخه زما زندګۍ زما ژوندونه خیر دی ما وبخه زما بېوسۍ زما خفګانه تل به داسې نه وې یو ورځ به نه وې شګریوانه تل به داسې نه وې زه باوري یم چې په هر میدان به رنګ راوړې لکه رباب به بیا په خپله سینه ترنګ راوړې لکه رباب به بیا په خپلې سینه ترنګ راوړې د ملګرو فرمایش ده چې زرګونه څه کوم د کار سړي ترې لس نیسمه تر اسرائیلو زه بیت المقدس نیسمه راپورته شوی دی د خپل ژوند ازادي غواړي فلسطین بیا صلاح الدین ایوبي غواړي زرګونه څه کوم د کار سړي ترې لس نیسمه تر اسرائیلو زما بیت المقدس نیسمه راپورته شوی دی د خپل ژوند ازادي غواړي فلسطین بیا صلاح الدین ایوبي غواړي هو په دې دې نه یاری پر مونږ لښکر ډېر دی د دې کفارو نن خالد ابن ولید هیر دی هغه هیر دی چې په یو ډب به یې ور ماتېده په شپېته نفرو به یې شپېته زره لښکر ماتېده پروا یې نشته که سپېره سپېره مخونه لرو مونږ ویاړلي او راوړي تاریخونه لرو پروا یې نشته که په تخ یا که په دار ولاړ دی د جهاد غږ دی ښه ښکاره ورته په جار ولاړي واکدار دی نه د چا د بنده سیر دی لوی بادار دی خو په خوی باندې فقیر دی ښه سړی دی د هر چا په زړه کې ځای دی د هر چا پر موبایل باندې تصویر دی د وطن د جوړولو خیال کې پروت وي همدا وایي بس همدی د خوب تعبیر دی کلک ولاړ دی په تورخم او په بولدک خدای شته چې ټول پنجاب ترې نه په ویر دی ساجد صاحب ته ودشه مجاهد محمد عمره ستا یعقوب نن د ملي دفاع وزیر دی ستا یعقوب نن د ملي دفاع وزیر دی توجه نم نړۍ مننه مننه کوو له نیازي صاحب څخه منزل لرې لار ورانه زه هم ستړی ته هم ستړی منزل لرې لار ورانه زه هم ستړی ته هم ستړی څه دې خوښه د ارمانه زه هم ستړی ته هم ستړی نه مې تسې هېرولی نه زما له خیاله وځې نه مې تسې هېرولی نه زما له خیاله وځې ځه په خوله به سو جانانه زه هم ستړی ته هم ستړی ځه په خوله به سو جانانه زه هم ستړی ته هم ستړی اوس هم خان محمد
پېښوري صاحب ته بلنه ورکوو چې دریځ ته تشریف راوړي او خپل شعرونه له تاسو سره شریک کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او احترامات مې ومنئ ټول ګډونوال راغلي میلمانه. د هر څه له مخه ټولو هیوادوالو ته د امریکې اشغال څخه د ازادۍ د 4مې کلیزې او د سپېڅلې خپلواکۍ مبارکي وایم. ډېره ډېره دې مبارک وي. شعر له راځم وی ویاړم صلیبي نړۍ مې ماته کړه، لویه طاغوتي نړۍ مې ماته کړه. شکر دې شمله مې لا هم هسکه د ګوره مغربي نړۍ مې ماته کړه. څو ځل مې تر کوره ځغلولي دي، بیا ځلې کفري نړۍ مې ماته کړه. او خټې نه به پوزې اوس جوړی ځان لجي ټکنالوژي نړۍ مې ماته کړه. نه شو نړیوال الزام ثابت پر ما، نه ترهګري نړۍ مې ماته کړه. زه چا پسې کور ته تللی نه یم، دلته چې راځي نړۍ مې ماته کړه. او جوړ به شم ټپي افغانستان یم، دا مې اوس ځواني نړۍ مې ماته کړه. شعر د پېښوري ودانوال اورم، شوه مې خپلواکي نړۍ مې ماته کړه. ډېرې بخښنې سره عالمان د انبیاو وارثان دي، د سپېڅلي دین اسلام پیروانان دي، چې ستایلي پاک الله دي، خپل کلام کې معزز دي، مخور دي، قدردان دي. د تقوا په ښکلا ښکلي دي ځلیږي، دوی په ځمکه لکه ستوري د اسمان دي. اړتیا نه لري ستاینې او تشویق ته، زه یې ستایم په رب باندې مې ګران دي. دین راپاتې د همدوی له برکته، په معنا او په کردار کې اصحابان دي. په اخلاق محمدي باندې مامور دي، په ټولنه کې ویاړلي مؤمنان دي. د عزت مقام خالق دی وربخلې، شکر خدایه چې زمونږ مشران دي. او پېښوري ملنګ دي یاد ساتي دعا کې، دعاګانو ته یې اړمن ټول شاعران دي. وخت خو به انشاءالله اجازه ده شاعر صاحب. اے هېواد افغاني تاریخ دی ویاړو، په ځلانده اسلامي تاریخ دی ویاړو. ستا په غیږ کې هر غلیم شکست موندلې، په کلک عزم ایمانی تاریخ دی ویاړو. تاریخونه مې په نن غیرت شاهد دي، یا قربان او میوندي تاریخ دی ویاړو. او د یعقوب بن عمر په قیادت کې هم مهاله شرعي تاریخ دی ویاړو. پېښوري ودانوال او ټول یاران مې ګران وطن انقلابي تاریخ دی ویاړو. د غوږ نیومو ډېره مننه. صاحب نه یوه نړۍ مننه. مخامخ راته د سر قاتل ولاړ دی، خو انسان دی پرې ګزار کولی نشم او سلامت ګودر په بیه رانه غواړي. زه سودا د یو چینار کولی نشم. او اوس هم محترم محمد جمعه ساجد صاحب ته په خورا درنه خبرنه ورکوو چې راشي او یوه شیبه مو د ترنم پټال وزنګوي. ټولو درنو حاضرینو راغلو ته همدې کلیزې د فتح ازادۍ مبارکي وایم. کمی په پښو کې ټوکېدلې پلې، د غرو مزل کې مو ساتلې پلې. ما د نړۍ شور او آشوب سکاوه، په شهادت می ماتې دلې پلې. س انقلاب چا بستور شمیرل، چا په زړونو کې شمیرلې پلې. په ارادو می راختلې پلې، چې د وطن بخوځېدلې پلې. مونږ که په اور لمبه لمبه کړي ځوانۍ، مونږ د وطن ټکورولې پلې. یو سباوون ته د شبنم په رقم، په ګلابونو راوتلې پلې. په عمري اعظم وزغملې، د آزادۍ په نوم سپېڅلې پلې.
مونږ که په اور لمبه لمبه کړي ځوانۍ مونږ د وطن ټکورولې پلې ستا آزادۍ لمبې د سرو وینو خیرات ایښی دی هغه دا زه یمه چې سر مې په بایلات ایښی دی هغه دا زه یمه چې سر مې په بایلات ایښی دی ستا آزادۍ لمې د سرو وینو خیرات ایښی دی هغه دا زه یمه چې سر مې په بایلات ایښی دی هغه دا زه یمه چې سر مې په بایلات ایښی دی ستا آزادۍ لمې د سرو وینو خیرات ایښی دی هغه دا زه یمه چې سر مې په بایلات ایښی دی هغه دا زه یمه چې سر مې په بایلات ایښی دی سجده د وینو مې د عید د انتظار زمزمه سجده د وینو مې د عید د انتظار زمزمه په قربانۍ راته ښکلی نوم صلات ایښی دی په قربانۍ راته ښکلی نوم صلات ایښی دی هغه دا زه یمه چې سر مې په بایلات ایښی دی هغه دا زه یمه چې سر مې په بایلات ایښی دی ستا آزادۍ لمې د سرو وینو خیرات ایښی دی هغه دا زه یمه چې سر مې په بایلات ایښی دی هغه دا زه یمه چې سر مې په بایلات ایښی دی زه تعقیب لرم مسئول یم د عامو پر پلو زه تعقیب لرم مسئول یم د عامو پر پلو هغه قدم چې حسین مخکې په فرات ایښی دی هغه قدم چې حسین مخکې په فرات ایښی دی هغه دا زه یمه چې سر مې په بایلات ایښی دی هغه دا زه یمه چې سر مې په بایلات ایښی دی ستا آزادۍ لمې د سرو وینو خیرات ایښی دی ستا آزادۍ لمې د سرو وینو خیرات ایښی دی هغه دا زه یمه چې سر مې په بایلات ایښی دی هغه دا زه یمه چې سر مې په بایلات ایښی دی ای د تهذیب ای د تهذیب دو کتاب د انقلاب وګورئ ای د تهذیب دو کتاب د انقلاب وګورئ پکې تکمیل د انجیل او د تورات ایښی دی پکې تکمیل د انجیل او د تورات ایښی دی هغه دا زه یمه چې سر مې په بایلات ایښی دی هغه دا زه یمه چې سر مې په بایلات ایښی دی ستا آزادۍ لمې د سرو وینو خیرات ایښی دی هغه دا زه یمه چې سر مې په بایلات ایښی دی خفا دینا شد اقصا او بخارا شهیدان خفا دینا شد اقصا او بخارا شهیدان پشا ظلمومی دا افغان ستاسو کسات ایښی دی پشا ظلمومی دا افغان ستاسو کسات ایښی دی هغه دا زه یمه چې سر مې په بایلات ایښی دی
هغه دا زایما چې سر مې په بایلات ایښی دی ستا ازادۍ لمې د سرو وینو خیرات ایښی دی هغه دا زایما چې سر مې په بایلات ایښی دی سفید اوښکو مې ماتېږي طوفاني موسمان سفید اوښکو مې ماتېږي طوفاني موسمان نظر دې کوم روح ته د سره تندر برسات ایښی دی نظر دې کوم روح ته د سره تندر برسات ایښی دی هغه دا زایما چې سر مې په بایلات ایښی دی ستا ازادۍ لمې د سرو وینو خیرات ایښی دی هغه دا زایما چې سر مې په بایلات ایښی دی تورا مینا خد ایمان شو په قیام او سجده تورا مینا خد ایمان شو په قیام او سجده چې خرابات را تلار کې د جماعت ایښی دی چې خرابات را تلار کې د جماعت ایښی دی هغه دا زایما چې سر مې په بایلات ایښی دی شواله د زیرو فرشته د چا شهید اروا شواله د زیرو فرشته د چا شهید اروا د فتح ګلې پر پګړۍ راته سوغات ایښی دی د فتح ګلې پر پګړۍ راته سوغات ایښی دی هغه دا زایما چې سر مې په بایلات ایښی دی ستا ازادۍ لمې د سرو وینو خیرات ایښی دی هغه دا زایما چې سر مې په بایلات ایښی دی یو ځلې بیا ژوند د اسلام او مسلمان په نړۍ یو ځلې بیا ژوند د اسلام او مسلمان په نړۍ ناګه خپل پن ته بس همدغه مکافات ایښی دی ناګه خپل پن ته بس همدغه مکافات ایښی دی هغه دا زایما چې سر مې په بایلات ایښی دی ستا ازادۍ لمې د سرو وینو خیرات ایښی دی هغه دا زایما چې سر مې په بایلات ایښی دی هغه دا زایما چې سر مې په بایلات ایښی دی رانه الوزي په برا زمانہ هلی وانسی لپاره زمانہ رانا الوزی په برا زمانہ هلی وانسی لپاره زمانہ لدرګاه د ملنګانو په څنګ غلي لدرګاه د ملنګانو په څنګ غلي دا بازورا او بازارا زمانہ حلیوان سیل پر زمانہ دا بازورا او بازارا زمانہ حلیوان سیل پر زمانہ رانا الوزی پو برا زمانہ حلیوان سیل پر زمانہ سمندر د بغاوت په مستی خده سمندر د بغاوت په مستی خده خالی ماشاءالله شررا زمانہ حلیوان سیل پر زمانہ خالی ماشاءالله شررا زمانہ حلیوان سیل پر زمانہ رانا الوزی په برا زمانہ حلیوان سیل پر زمانہ
د دې ښار د فتنهګارو په هجوم کې د دې ښار د فتنهګارو په هجوم کې راشئ وساتو له شره زمانه هلی ونیسئ له پره زمانه راشئ وساتو له شره زمانه هلی ونیسئ له پره زمانه د نیکبختو به اوښان پکې ځایږي د نیکبختو به اوښان پکې ځایږي په خوارانو تنګ نظره زمانه هلی ونیسئ له پره زمانه په خوارانو تنګ نظره زمانه هلی ونیسئ له پره زمانه رانا الوزی په بره زمانه هلی ونیسئ له پره زمانه هلی ونیسئ له پره زمانه ای خاورې آزادي او د آزادۍ فکر هم تیښتې ته اړ کېږي. اوس هم د علومو اکاډمي د تاریخ انسټیټوټ امیر څېړنپوه ډاکټر محمد شریف زدران صاحب ته بلنه ورکوو چې خپله وینا درنو ګډونوالو ته وړاندې کړي. ډاکټر صاحب زدران. زدران صاحب تللی نو څېړنپوه خادم احمد حقیقي صاحب ته بلنه ورکوو چې د وینا لپاره دریځ ته تشریف راوړي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. دی اسلامی امارت محترم مسئولینو د علوم اکاډمي قدرمنو استادانو میلمنو د مجلس حاضرینو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. آزادی مبارک، آزادی مبارک. ډېر ویاړو چې درېیمه کلیزه د ازادي لمانځو په دغه ورځ باندې افغان ولس، افغان مجاهدینو، افغانستان ملت له تور اشغال خلاص شو او د نړۍ یو بل ستر امپراتور امریکا او ناټو ته ماتې ورکړه. د امریکا او ناټو له ماتې وروسته او په افغانستان کې د اسلامي امارت په بیا راتګ سره اوسني نظام د افغانستان اسلامي امارت په بېلابېلو برخو کې ډېرې زیاتې او سترې لاسته راوړنې لري چې په دغه لنډ مجلس کې په ټولو په ارتباط باندې خبرې ممکن نه دي. صرف د علمي او فرهنګي برخو کې د افغانستان اسلامي امارت مهمو لاسته راوړنو ته ستاسې قدرمنو حضور ته په لنډ ډول وړاندې کوم. تر ټولو مهمه لاسته راوړنه په علمي او فرهنګي برخه کې د افغانستان د اسلامي امارت د علومو اکاډمي په شوکاټ کې د ترجمې او ژباړې مرکز رامنځته کول دي چې دا د افغانستان په تاریخ کې بېساری دی او د هیڅ حکومت په دوره کې دا کار نه و سوی. دغه مرکز تر اوسه پورې لله الحمد په لسهاوو آثار، علمي آثار له مختلفو نړیوالو ژبو لکه عربي، انګلیسي، روسي او همدارنګه له ملي ژبو څخه یو بل ته ژباړلی دي
او همدارنګه د علوم اکاډمي په چوکاټ کې د اسلامي بانکداري د مرکز رامنځته کول دی چې دا هم یو بېساری اقدام دی. له علوم اکاډمي نه یې خواته په تحصیلي او تدریسي برخه کې د افغانستان د اسلامي امارت د لوړو زده کړو وزارت په چوکاټ کې د ټولو دولتي او نادولتي پوهنتونونو لپاره د واحد تحصیلي او تعلیمي نصاب رامنځته کول دا یو بېساری اقدام او ډېره مهمه لاسته راوړنه ده. همدارنګه د افغان نړیوال پوهنتون تاسیسول چې په ټولو نړیوالو معیارونو اکاډمیکو نړیوالو معیارونو باندې برابر دی او د فوق اللیسانس په کچه د ماستري او دکتورا په ټولو برخو کې تحصیلي او تدریسي چارې پر مخ بیایي. دا یو مهمه لاسته راوړنه ده. د دې ترڅنګ د افغانستان په ټولو مرکزي پوهنتونونو کې لکه د کابل پوهنتون او د تعلیم و تربیه پوهنتون په اکثرو پوهنځیو کې د فوق اللیسانس د برنامې رامنځته کول دي چې تر دې مخکې یوازې د کابل پوهنتون په یو څو محدودو پوهنځیو کې یوازې د ماستري او همدارنګه یوازې د ژبو ادبیاتو پوهنځي کې د دکتورا برنامه فعاله وه، خو اوس لله الحمد په اکثرو پوهنځیو کې د ماستري او دکتورا برنامې شروع شوی دي او د دې ترڅنګ د هیواد د ځینو پوهنتونونو په کچه هم په یو شمېر پوهنتونونو کې د دکتورا او ماستري په لوړه کچه برنامې شروع شوي دي. په فرهنګي برخه کې تر ټولو مهمه لاسته راوړنه د فرهنګي یرغل ختمېدل وه. تاسې په یاد لرئ په تېرو 20 کلونو کې په فرهنګي برخه کې افغانستان تر پراخ یرغل لاندې و. په افغانستان کې په لسګونو چاپي، تصویري او صوتي خپرونې فعالې وې، خو ټول د افغانستان د ولس د ارزښتونو او د افغانستان د ټولنې د حاکم شرایط خلاف خپرونې درلودې، پردي برنامې پر مخ وړلې. خو لله الحمد د افغانستان د اسلامي امارت په بیا واکمنېدو سره دغه فرهنګي یرغل ته د پای ټکی کېښودل شو او همدارنګه په نورو برخو کې موږ هم ډېرې زیاتې لاسته راوړنې لرو. موږ خبرې نه اوږدوو، په همدې ځای باندې خپلې خبرې پای ته رسوو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. صاحب نه ډېره مننه. د کابل د فتح په اړه باندې یو احمد یوسف یو شعر ویلی دی او مناسبه ګڼم چې دلته تاسو ته وړاندې کړم. الله اکبر یا کابل فابتسمی، الله اکبر یا کابل فابتسمی، کتائب الحق حاکت جیش معتصم، قوم اذا لبسوا للحرب لامتها ما مثلهم احد في العرب والعجم، اليوم فرحتنا في كل ناحية، اليوم نشوتنا في الحل والحرم، لما رأوا راية الإسلام مقبلة تزلزل القوم من رأس إلى قدم، الكفر في هرب ها نحن في طرب، سطر عجائب هذا النصر يا قلمي، قد أعلن الأسد من كابول دولتهم، قد أعلن الأسد من كابول دولتهم، فأينما روج الأوباش من تهم، لا سكن الله قلبا بات مرتجفا، والكفر يمرح في الوديان والقمم. اوس هم ښاغلي جواز سودایي ته په خورا درنه خبرنه ورکوو چې راشي
او یوه شیبه مو د ترنم په ټال وزنګوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټول حاضرینو ته اوریدونکو ته لیدونکو ته د دې استقلال مبارکي وایم. خو زه یو منځکوره غزل وایم. د وطن شیرین خاورې د رنځورو زړو دوایي زه په تا باندې نازېږم ته مې روحي ته مې سایې د وطن شیرین خاورې د رنځورو زړو دوایي زه په تا باندې نازېږم ته مې روحي ته مې سایې ته مې روحي ته مې سایې لتا زار درستان نړۍ شه ګران وطن افغانستان سپېلنی شه درلوګی شه واشنګټن افغانستان سپېلنی شه درلوګی شه واشنګټن افغانستان تر لندن فارس ښکلی خراسان زړه د اسیایي زه په تا باندې نازېږم ته مې روحي ته مې سایې د وطن شیرین خاورې د رنځورو زړو دوایي زه په تا باندې نازېږم ته مې روحي ته مې سایې تا مات کړي اشغالګر دي ته د ننګ غیرت زانګوي شهامت ته ستا سلام دی لوی ډبر د میړنوي شهامت ته ستا سلام ده لوی ډبر د میړنوي تاریخ تل پتا ګواه دی د تکبیر مستا صدای زه په تا باندې نازېږم ته مې روحي ته مې سایې د وطن شیرین خاورې د رنځورو زړو دوایي زه په تا باندې نازېږم ته مې روحي ته مې سایې ته مې روحي ته مې سایې څو د مینې لیونې دي ستا دفاع ته ژمن وطنه تا به ساتي له پرتویو تل په مال او تن وطنه تا به ساتي له پردویو تل په مال او تن وطنه ستا حیثیت ورته د مور دی ته ژوند ته دنیا زه په تا باندې نازېږم ته مې روحي ته مې سایې د وطن شیرین خاورې د رنځورو زړو دوایي زه په تا باندې نازېږم ته مې روحي ته مې سایې ته مې روحي ته مې سایې زه دې ځار شم له ښایست نه څومره ښکلی هېواده ثاني نه لرې نړۍ کې ډېر سپېڅلی هېواده ثاني نه لرې نړۍ کې ډېر سپېڅلی هېواده یو د حسن مجموعه او له هر چا نه بالایي زه په تا باندې نازېږم ته مې روحي ته مې سایې د وطن شیرین خاورې د رنځورو زړو دوایي زه په تا باندې نازېږم ته مې روحي ته مې سایې ته مې روحي ته مې سایې تا مات کړي اشغالګر دي
ته د نن غیرت زانګوي شهامت ته ستا سلام دی لوی ډبر د میړنوي تاریخ تل پتا ګواه دی د تکبیر مستا هوای د ښکلاو په سرلی دي جنتي غېږه کې خوند کړي معطره خوشبویي دي قیامتي غېږه کې خوند کړي معطره خوشبویي دي قیامتي غېږه کې خوند کړي د اسد حماس مسکنه ته زما د روح غذایي زه پتا باندې نازېږم ته مې روحي ته مې سایې د وطن شیرین خاورې د رنځورو زړو دوایې زه پتا باندې نازېږم ته مې روحي ته مې سایې ته مې روحي ته مې سایې. مننه کوو له سودایي صاحب څخه. اوس هم د فتح او ازادۍ په اړه د ماشومانو یو ګروپ تمثیلي پارچه لري چې سټیج ته یې راغواړو تر څو خپل تمثیل وړاندې کړي. شور مه کوئ شاګردانو غلی شئ چې زمری د تاریخ پاڼې لولئ. زمری یې وایه درته غوږ یو. دا کرښې سمې نه لوستل کېږي. دا به چینجو خوړلی وي. د تاریخ پاڼې ترخې دي چینجي نشي خوړلی. هلکانو زمري ته د ګوړې شربت ورکړي چې د تاریخي پاڼې موږ ته ولولي. د تاریخ پاڼې ترخې دي چینجي نشي خوړلی. هغه څنګه؟ هغه دا چې هغه زموږ د بریاو کیسې کوي. نو ولې پکې تکنای شو خو لولی یې؟ سترګو ته مې د خوشحالۍ اوښکې راغلي او دا جملې راته لکه د میږیو کتار ښکارېږي. د خوشحالۍ اوښکې دې جار اوښکې دې پاکې که بسم الله کله میږیانو سره پام کوه خو جملې روانې ولوله. سمه ده. او د هغوی مستعمر لمر هېڅکله نه ډوبېده. د چا د ظالمان د نه سړي زامن څوک وه؟ دا انګریزان او لویه بریتانیا وه. زمریه دا لویه بریتانیا دا کبر او غرور به څنګه زوال شو؟ دا د رحمان قهار او د لوی پروردګار په فضل او کرم د افغان ولس په مرسته او د افغان د غازیانو په میړانه او توره سره ته خو له خوشحالۍ زانګې را زانګې زمریه. د خپلواکۍ په پسرلي کې خو هره څانګه ګل ګل کېږي او د خوشحالۍ سمال ته ناستي. یعنې ته هم د ګلونو زانګې؟ هو زمریه دا هسه خبره دی وایي ته دا دویمه پاڼه ولوله چې په دې کې څه دی. په دې کې هم د بریاو کیسې دي. د چا د بریاو؟ د افغان ولس د افغان د غازیانو او پوهېږئ چې بلا تشبیه دا معجزې ته ورته داستان دی. خو لولی زوروره زموږ خو دې تشبیه کړه. لولمه یې د افغانانو د وخت لوی ښامار شوروي اتحاد باندې لاس ټوټې کړو. واه اوس لوی هر ټوټن والا زار زار له پښیمانۍ نه نارې وهي نه. د پښیمانۍ نارې خو به ځکه وهي چې د هغه ښامار لکۍ له نورو ملکونو هم راتاوه. نو هغه نور ملکونه بیا څنګه شول؟ د ښامار لکۍ چې غوڅه شوله نور ملکونه هم ترې آزاد شول او شرقي غربي ملکونه هم یو شول. یاره زمریه دا خو دی چې پکې نه راایستلی نور خو ډېر ښه لګی. ته کښېنه د تاریخ په خبرو کې ته یې لږه سړه خوره د تاریخ په خبرو کې ترخه هم وي. اتله ته راځه کښېنه چې زمری د ښو خبرې سپینه کړي. خو پکې دا وه چې افغانانو دا د مجرد غوندې یو پاند هم ونه ساتلو شو او په خپلو منځو کې خبره ونه شړې وړې شوله. په خپلو منځو کې غوښه او چاړه شول. او بیا څه وشول؟ او بیا دا وشول چې امریکا لویه اژدها له غربي مارانو سره یو شول او د افغان وطن ته راغلل. د افغان په اندامونو یې غاښونه ولګول. مبارک اوس نو یې څلورویشتمه مو مبارک. راځئ یارانو چې د زهرجنې ښامار د اژدها غاښونه د تاریخ لاندې وسپارو.
مبارک وي. د محبوب لبام راسه د کوترو پر اوژو سلام راسه زندگی تنده د ټکن د غرمې ده د لوګري روزتي ماښام راسه قبیلې قام بلوی ملت سي د قلم پلار که هره ګام راسه. اوس هم اکرام الدین مفتون صاحب ته بلنه ورکوو چې دریځ ته تشریف راوړي او خپل شعرونه له تاسو سره شریک کړي. ما ډېر فکر وکړ دا 3 کاله چې زه په دې باره یو څه ولیکم خو داسې الفاظ مې پیدا نه کړي چې د دې حق ادا کړم. ماته جملې یو څو درته وایم. که بیا هم راشئ غازي افغانستان ته، که بیا هم راشئ غازي افغانستان ته، بیا به هم سرونه پلورئ نړیوالو او له هېواده نیکټایي او پتلون ورک شول، د پګړۍ سر خو ګورئ نړیوالو. که بیا هم راشئ غازي افغانستان ته، بیا به هم سرونه پلورئ نړیوالو، له هېواده نیکټایي او پتلون ورک شول، د پګړۍ سر خو ګورئ نړیوالو. څو کرښې دي وایي د رب نصرت چې نه وي نو لښکرې وهل ګران دي، د رب نصرت چې نه وي نو لښکرې وهل ګران دي، د تورو نیزو سره ټټرې وهل ګران دي. که 100 انقلابونه نور په 100 رنګه هم راشي، د سپینې نظرې سره ډغرې وهل ګران دي. او د هر چا څه تجربه شوې څه ناڅه پوهېږي، د هر چا څه تجربه شوې څه ناڅه پوهېږي، د ځان په ګټه باندې ټول لوی او واړه پوهېږي. او ممکن چې هغه کس د پوهې سمبول وګرځېږي څوک چې په خپله ناپوهۍ پوه شي چې نه پوهېږي. ممکن چې هغه کس د پوهې سمبول وګرځېږي څوک چې په خپله ناپوهۍ پوه شي چې نه پوهېږي. او د نړۍ هر یو لیونی لښکر دې دلته راشي، افغانستان یې په علاج باندې ډېر ښه پوهېږي. د نړۍ هر یو لیونی لښکر دې دلته راشي، افغانستان یې په علاج باندې ډېر ښه پوهېږي. او بیتونه دي: اول نه هر بچی د مسلمان د رب اسکر وي، اول نه هر بچی د مسلمان د رب اسکر وي، شیطان سره د جنگ ورته اعلان کوي په غوږ کې. او جهان لکه ماشوم دی هسې ډار لري او ژاړي، ملا ورته یوازې یو اذان کوي په غوږ کې. اول نه هر بچی د مسلمان د رب اسکر وي، کافر سره د جنگ ورته اعلان کوي په غوږ کې. او جهان لکه ماشوم دی هسې ډار لري او ژاړي، ملا ورته یوازې یو اذان کوي په غوږ کې. او له هغه وخت چې ما لوی ابدالي مطالعه کړ، له هغه وخت چې ما لوی ابدالي مطالعه کړ، تر اوسه هر افغان راته ورکوټی غوندې ښکاري. او چې کله هم د دغه سپین بیرغ سیوري ته کښېنم، جهان راته غلام نه غلام ګوټی غوندې ښکاري. او هغه هېواد چې د طالب په شان بچي نه لري، هغه به ټول عمر غلام وي، خپلواکي نه لري. او یا موږ ته وس راکړه یا هغلته طالب پیدا کړه، خاوند د بل غمخور مسجد نبوي نه لري. او طالب جان ځکه د امت د خپلواکۍ سمبول دی، طالب خپلواک پټکی لري خو نیکټایي نه لري. او دغه څو کرښې به درته وایم نور بس. چې مفکورې جوړې شي هر څه سم صحیح جوړ شي، چې مفکورې جوړې شي هر څه سم صحیح جوړ شي، ظلمي سړي شي له سړیو څخه سړي جوړ شي. چې مفکورې جوړې شي هر څه سم صحیح جوړ شي، ظلمي سړي شي له سړیو څخه سړي جوړ شي. او که د دې پوهو خلکو زړونه له نفاقه پاک شي، نو له اثره به یې هر رنګ لیونی جوړ شي. که د دې پوهو خلکو زړونه له نفاقه پاک شي، نو له اثره به یې هر رنګ لیونی جوړ شي. او دا به کمال نه وي چې خاورې زر او زر بنګړي شي، دا به کمال نه وي چې خاورې زر او زر بنګړي شي. کمال به دا وي چې په مینه مات زړګي جوړ شي. او هنر دا نه دی چې د غرونو نه غمي ووځي،
هنر دا نه دی چې د غرونو نه غمي ووځي، هنر خو دا دی چې د غرونو نه غمي جوړ شي، او چې د یوسف په څېر مظلوم وي او کردار یې پاک وي، بیا نو هغه زندان سبب د باچهۍ جوړ شي. چې د یوسف په څېر مظلوم وي او کردار یې پاک وي، بیا نو هغه زندان سبب د باچهۍ جوړ شي. او دغه څو کرښې وغوښتې وو ملګري. د دې مجرم جهان په وړاندې دا جرأت جرم دی، د دې مجرم جهان په وړاندې دا جرأت جرم دی، حاکمیت څه چې محض نوم د عمارت جرم دی. د دې مجرم جهان په وړاندې دا جرأت جرم دی، حاکمیت څه چې محض نوم د عمارت جرم دی. او دوی د خدای دعوه کوي، دوی ته یې مرګ روا دی. موږ ته غازي ستا د بچیانو حمایت جرم دی. دوی د خدای دعوه کوي، دوی ته یې مرګ روا دی. موږ ته غازي ستا د بچیانو حمایت جرم دی. او چرته چې کېږي په ښه نیت د ابوجهل تقلید، هلته صوفي مجرم دی، هلته کرامت جرم دی. چیرته چې کېږي په ښه نیت د ابوجهل تقلید، هلته صوفي مجرم دی، هلته کرامت جرم دی. او نور له اذانه پس ماشوم ته غوږ کې دا هم وایي، جمهوریت کفر، جمهوریت شرک، جمهوریت جرم دی. السلام علیکم. ښي لاس مې پروت و د سینې په ژور زخم باندې، له مجبورۍ مې کیڼ لاس پورته که دعا د خدایه. زه چې وم ونه دوی لمبې د اور راوبللې، زه چې ایره شوم دوی خبر ورکه هوا د خدایه. او اوس هم ښاغلي مولوي ضیاءالرحمن مدني صاحب ته په خورا درنه خبرونه ورکو چې راشي او یوه شیبه مو د ترنم په ټال وزنګوي. بسم الله الرحمن الرحیم. په هډو د فدایانو باندې فرش یم، په سینه مې په قرار قرار قدم ږدم، زخم زخم یم بارودو سوځولی، ټپو می په آرام آرام ملهم ږدم، په هډو د فدایانو باندې فرش یم، په سینه می په قرار قرار قدم ږدم، زخم زخم یم بارودو سوځولی، په ټپو می په آرام آرام ملهم ږدم. د سرو وینو په قیمت یم ګټل شوی، سپیڅلو نظرانو باندې زرغون شوم، څه ځوانۍ مې پورونو کې پخې شوې، د یرغل د غشو زخم راکې پاتې، پر مظلوم اولس ملاس تخپل کرم ږدم، د یرغل د غشو زخم راکې پاتې، پر مظلوم اولس ملاس تخپل کرم ږدم، په هډو د فدایانو
شم پو سینه می پو قرار قرار قدم دا زخم زخم یم بارودو سوازولی پټ پو می پو آرام آرام الحمدان ز شهید ټوک ټوک وجود افغانستان یم دا عمر او د منصور د ژوند داستان یم شرمېدلې ټیټې سترګې ما شړلې له پخوا لا د کفارو قبرستان یم خدایا نور راکې پیدا د آرام ساکړه خدایا نور را باندې مچاپه او بمګدام خدایا نور راکې پیدا د آرام ساکړه خدایا نور را باندې مچاپه او بمګدام په هډو د فدایانو باندې پرشیم په سینا می په قرار قرار قدم دا زخم زخم یم باردو سوازولی پټ پو می پو آرام آرام الحمدان لارا پاتی دا لاستڑی لارا ویا دزڑو تار دل اللہ سر پیوال کڑام دا قرآن اینکی تل گورخ بل زانتام هر عمل دی د شرعی مسیر پابند کړه په ګریوان دی ډېر یتیم لاسونه خښ دي په احتیاط ګوره هر پل په لاره سم ږدم په ګریوان دی ډېر یتیم لاسونه خښ دي پر احتیاط ګوره پر احتیاط ګوره هر پل په لاره سم ږدم په هډو د فدایانو باندې فرشیم پسینا می په قرار قرار قدم دا زخم زخم یم باردو سوازولی پټ پو می په آرام آرام الحمدان عدالت دستر عمر درځنی غواړم پر بی وزنو هیوادوالو می نظر کړه د هر څه پوښتنه مشره له تا کېږي هر مظلوم ته له ظالمه حقوق ورکړه د بدري تکل دا یو وصیت خو واخله د شبګیر داغ دی د سترګو پر حرم ږده د بدري تکل دا یو وصیت خو واخله د شبګیر داغ دی د سترګو پر حرم ږدم په
په هډو د فدایانو باندې فرش یم په سینه مې په قرار قرار قدم ږدم زخم زخم یم بارودو سوځولی په ټپو مې په آرام آرام الحم ږدم. مننه کوو له مدني صاحب څخه. اوس هم هدایت الله ډاډ ته بلنه ورکوو. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ټولو مشرانو ته. زه فقط یو څو بیتونه وایم. تیشه دې ایسته که د دې په ځای د مینه ویسه، تیشه دې ایسته که د دې په ځای د مینه ویسه، په پورې غره باندې فرهاد ګله شیرینه ویسه. سپین مخیه یاره عافیه خورګۍ دې هیره نشي، سپین مخیه یاره عافیه خورګۍ دې هیره نشي، د پګړۍ ول د لامو تر باسینه ویسه. او د وطن زویه تقدس د جذبې وساته، د وطن زویه تقدس د جذبې وساته، او عقیده دې د بیرغ رقم ته سپینه ویسه. او یاره بابي نن په پوره معنا بې خونده یم، یاره بابي نن په پوره معنا بې خونده یم، نغمه له ما سره زما غوندې غمګینه ویسه. مننه. ډاکټر صاحب نه مننه کوو. او اوس هم دکتور نورالحبیب نثار ته په خورا درنښت بلنه ورکوو چې راشي او خپل شعر له تاسو سره شریک کړي. الله وبرکاته. دا خو اول خو د ازادي او د حریت او د استقلال د دې مبارکي وایم ټولو ته. او د ازادۍ حریت او استقلال زما په ذهن کې یو تعبیر چې دی هغه دا دی چې انسان پکې شرک ته مجبور نه وي او ریا ته محتاج. دې ته وایي ازادي، استقلال او حریت. نو زه کش کې مې توانېدلی وی چې په همدې مناسبت یو شعر و نظم لیکلی وی، خو په هر حال یو غزل شکل کې فارم کې یو څو جملې دي. که پرېوتې مې د زړه په کوهي تور ده، که پرېوتې مې د زړه په کوهي تور ده، ظاهر نه یم پرې جلوه د چا د نور ده. څه ګرم نه دی که پرې باسي مې ګړنګ ته، څه ګرم نه دی که پرې باسي مې ګړنګ ته، د احساس لمسه غښتلې په شعور ده. او که غوټۍ د اغزو غیږ کې غوړېږي، که غوټۍ د اغزو غیږ کې غوړېږي، د ښایست ونه مجبوره له دستور ده. سوړ محفل دی څوک هم نشته چې ښکل کړي، پیمانه ډکه له کیفه له سرور ده. مړې ایرې به یې هغه په کوکو ژاړي، مړې ایرې به یې هغه په کوکو ژاړي، چې مېرمنه څوک د دې ساړه تنور ده. او که ټپوس یې له منګلو سیسۍ باسي، که ټپوس یې له منګلو سیسۍ باسي، له شهبازه شوې څه خطا ضرور ده. او که اغیار ورته کتی نشي په بره، که اغیار ورته کتی نشي په بره، ستا ښکلا مې پوروړې د غرور ده. او چې د زور له خاوندانو زړونه باسي، سوې چغه د نثاره د منصور ده. والسلام علیکم. عزیز الله شریعت پال صاحب ته بلنه ورکوو چې د خپل شعر لوستلو لپاره دریځ ته تشریف السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزیز الله شریعت پال یم، مینه او ادب مې ومنئ. تاسې ټول ته د افغانستان د اسلامي امارت د بیا ځلې د حاکمیت د درېیمې کلیزې مبارکي وایم.
او څو بیتونه سره شریکوم چې دریم کال د استقلال دی مبارک وي، دریم کال د استقلال دی مبارک وي، خوږ اذان د ورک بلال دی مبارک وي، د سرو وینو په قیمت مو ورته واخیست د وطن د لیلا شال دی مبارک وي، د نړۍ ستر امپراتور مو په ملا مات کړ، د نړۍ ستر امپراتور مو پر ملا مات کړ، د دجال د فوز زوال دی مبارک وي، د دجال د فوز زوال دی مبارک وي. بیا تیزاب صاحب څو بیتونه دي، هغه وایي چې قرآن دی ښه ډېر د شرارت نه ډک دی، خو یو شی شته د محبت نه ډک دی، په پرتله د ټولې نړۍ زما هیواد د اسلامیت نه ډک دی. ما درته زړه نه عفوه وکړئ، خو ستا زړه اوس هم د نفرت نه ډک دی. دلته هر کاڼي په سر ویشتی غلیم، دلته هر کاڼی د غیرت نه ډک دی، چې دا جهان پاتې کیدونکی نه دی، نو بیا پسه د عداوت نه ډک دی. بیا تیزاب صاحب وایي چې د بشریت د اړمارانو نه پوښتنه کوم، د انسانیت د قاتلانو نه پوښتنه کوم، د غټو غټو جابرانو نه پوښتنه کوم، د نړۍ ټولو کافرانو نه پوښتنه کوم، بیا د عربو د شیخانو نه پوښتنه کوم، تش په نامه مسلمانانو نه پوښتنه کوم، په کل کې ټولو انسانانو نه پوښتنه کوم. دا د جنگونو او مرګونو دفتر چیرته پټ دی؟ دا د جنگونو او مرګونو دفتر چیرته پټ دی؟ دا د ظلمونو او دردونو دفتر چیرته پټ دی؟ د اشغالګرو د فکرونو دفتر چیرته پټ دی؟ دا د امریکا د هدفونو دفتر چیرته پټ دی؟ دا د کفارو د چالونو دفتر چیرته پټ دی؟ دا د ملګرو ملتونو دفتر چیرته پټ دی؟ دا په اورونو کې کباب کباب بشر نه وینئ تاسې؟ دا په اورونو کې کباب کباب بشر نه وینئ تاسې؟ دا قتل عام نسل وژنه دا محشر نه وینئ تاسې؟ د ماشومانو چغې کړیکې په ټویټر نه وینئ؟ په فلسطین کې دا تور سرې در په در نه وینئ؟ دا ویجاړ شوي آبادیانې سر په سر نه وینئ؟ دا وحشتونه د یهودو د لښکر نه درځي؟ دا وحشتونه د یهودو د لښکر نه وینئ؟ دا بمبارونه آوازونه دا خبر نه درځي؟ رب مو ړانده کړه چې دا لوی شر مو په نظر نه درځي. زما لانده د دې ظلم اندازه نه کیږي، زما لانده د دې ظلم اندازه نه کیږي. دا کوم وحشت نه دی چې فی الحال په غزه نه کیږي؟ دا ظالمان دي، قاتلان دي، غلی کیږي کله؟ دوی له مظلوم انسانانو منې کیږي کله؟ دا زناور دي په اسانه اهلي کیږي کله؟ ټکول غواړي مجرمان دي سړي کیږي کله؟ ملا عمر او حقانی جلال الدین غواړي، ملا عمر او حقانی جلال الدین غواړي، ابن لادن او ایوبی صلاح الدین غواړي، ابن لادن او ایوبی صلاح الدین غواړي. له توجه مو نړۍ نړۍ مننه. له عزیز الله صاحب نه مننه کوو. زمونږ د پروګرام د پای شیبې دي. ټولو هغه دوستانو، شاعرانو، میلمنو، استادانو نه مننه کوو چې راغلل او زمونږ سره یې په دغه پروګرام کې برخه واخیسته. اوس هم ښاغلي مفتي صاحب حماس ته په خورا درنه خبرونه ورکوو چې زمونږ دغه پروګرام په اختتامیه دعا باندې پای ته ورسوي. امين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة بسترك الجميل. اللهم اشف مرضانا يا شافي الأمراض. اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين.
اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم أهلك الكفرة واليهود والنصارى والمشركين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخرب بنيانهم ودمر ديارهم وزلزل أقدامهم وأنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم أنزل عليهم سنين كسنين يوسف. إله العالمين زمن په حال باندې ورحمېږي. إله العالمین د افغانستان په حال باندې ورحمېږي. إله العالمین دغه فتح چې تا پر موږ پیرزو کړی دی، إله العالمین استحکام ورکړي. إله العالمین د هغه ځوانانو قرباني په خپل دربار کې قبوله کړي چې د خپل تن غوښې هډونه یې قربان کړه. إله العالمین د هغې قرباني په خپل دربار کې قبوله او منظوره وګرځي. إله العالمین موږ ته خو د دعا غوښتلو چل هم نه راځي. إله العالمین ته خو په حال باندې إله العالمین کفار چې پر هغې باندې کوم ظلمونه کوي، إله العالمین کفار په خپلو کې مصروف وساتي، مسلمانان د هغې له شر او جنجال نه وساتي. په ځانګړې توګه إله العالمین دغه ښایسته ښکلی په عمري عدالت باندې سنبال نظام چې تا موږ ته را په برخه کړی، پروردګار عالمه دې ته استحکام ورکړي. هغه سترګې چې د پر خلاف پورته کېږي، پروردګار عالم اړندې یې کړي. هغه ژبه چې د دې نظام پر خلاف ګویا د إله العالمین ګونګه کړي. هغه قدمونه چې د دې نظام د ړنګولو پر خلاف را پورته کېږي، إله العالمین شلې کړي. پروردګار عالم یو ځل بیا درته لاس په دعا یو، قربانیانې مو ډېرې درکړلې. إله العالمین د خپل تن بدن غوښې مو درکړي. ته خو إله العالمین قادر مطلق ذات یې. إله العالمین هغه کړی ته په خپله له موږ نه ښه پېژنې چې دې د نظام د ړنګولو هڅې کوي. إله العالمین زموږ له وینا پرته یې نیست و نابود کړي. إله العالمین دغه نظام یوازې د موږ په قربانیو نه، زموږ نه پخوا د نورو مسلمانانو په قربانیو د سونو کلونو د هلو ځلو په نتیجه کې إله العالمین تا موږ ته را په برخه کړې. إله العالمین استحکام ورته ورکړي. إله العالمین دوام ورته ورکړي. څرنګه چې په افغانستان کې إله العالمین اسلامي نظام راوسته، دغسې إله العالمین په فلسطین کې هم یو ځل بیا هغه د مسلمانانو لومړۍ قبله له دغه صلیبیانو له دغه صهیونیانو نه یو ځل بیا هغې ته نجات ورکړي. إله العالمین یو بل صلاح الدین ایوبي را پیدا کړي، لکه د دوی وینې همداسې وبهي چې پکې د اس پښې بندېدلې. إله العالمین هماغسې نصرت راولي لکه د بدر په میدان کې چې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم او محترم صحابه کرامو ته راوستی و. إله العالمین د غزې مسلمانان بې وسه دي. إله العالمین د غزې مسلمانان بې وسه دي، بې بسه دي، د خوراک څښاک څه نه لري. إله العالمین موږ صرف د هغې په حق کې دا دعا کولی شو، إله العالمین زموږ دغه مات ګوډ الفاظ د هغې په حق کې قبول وګرځوه. إله العالمین په هغې باندې هم داسې د فتح اختر راوله لکه نن چې د افغانستان په خلکو باندې راغلی. إله العالمین زموږ دغه مات ګوډ الفاظ په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځوه. إله العالمین د دعا غوښتلو په چل نه پوهېږو، صرف د هغه شهیدانو د قربانۍ وینه درته واسطه کوو. إله العالمین د هغه په منت، د هغه په نتیجه کې إله العالمین مسلمانان چې د نړۍ په هر ملک کې مظلومه دي، مقهوره دي، إله العالمین د هغې پر مقابل کې چې غالب او څومره جابر خلک دي، إله العالمین لستانې جباریت ذات نه ده، لستانې قهریت زیات نه ده. إله العالمین پر هغې باندې خپل قهر ووروه، مسلمانان د هغې له ولکې څخه خلاص کړه. إله العالمین مسلمانانو ته د نړۍ په هر ګوټ کې چې د کفار سره برسرې پیکار دي، إله العالمین همداسې فتح ورکړه لکه څنګه چې په افغانستان کې د امارت اسلامي په شکل کې مسلمانانو ته ورکړله. والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.